لبيك اللهم لبيك لبيك لا د طواف د 2 رکعته لمانځه د کولو مکروه وختونه 300 پوښتنه د طواف 2 رکعته لمونځ کول په کومو وختو کې مکروه دي؟ ځواب: د طواف 2 رکعته لمونځ کول په دغه وختونو کې مکروه دي، نه به یې کوي. اول د سپیدو راختلو وروسته بیا د لمر تر یوه نیزه راپورته کېدلو پورې د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دی. دوهم چې لمر پر سر ودرېږي د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دي. دریم د مازدیګر د لمانځه وروسته د ماښام د لمانځه تر کولو پورې د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دي. څلورم د خطبې په وخت کې هر خطبه چې وي د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دي. پنځم چې امام په فرضي لمانځه کې شروع وکړي د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دي. شپږم په عرفات کې چې د ماسپښین او مازدیګر لمونځ پر یوه ځای باندې کوي د دغه دوو لمونځونو په مابین کې د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دی. اووم په مزدلفه شریفه کې چې د ماښام او ماخوستن لمونځونه پر یوه ځای کوي د دغه دوو لمونځونو په مابین کې د طواف 2 رکعته لمونځ کول مکروه دي. اللهم لبيك